د قد د جګولو لپاره مهمې لارې چارې. دا واضح خبره ده چې د هر انسان له هر څه نه مخکې قد په جنیټیکي مسایلو پورې اړه لري. خو د جنیټیکي مسایلو ترڅنګ نور عوامل هم شته چې د انسان په قد اغیزه کوي. د مثال په ډول د بلوغ پر وخت ناروغۍ، د پیدایښت په وخت د وزن کموالی، د حاملګۍ په وخت کې د میندو په واسطه د نشهیي توکو کارول، د ماشومانو د روزنې کیفیت او داسې نور عوامل هم شته. په دې ویډیو کې مو ستاسو لپاره د قد د جګولو لپاره ځینې لارښوونې راخیستې دي چې په لاندې ډول دي. اول، ورزش کول. که چېرته یو انسان د ورځې 30 دقیقې ورزش وکړي نو د خپل د قد د جګولو سره به مو مرسته کړې وي. که چیرې څوک نشي کولی چې سخت او دروند ورزش وکړي نو یوازې پیاده روي او پیاده ګرځېدل هم ستاسو سره مرسته کوي. که چیرې تاسو 20 کاله عمر لرئ نو د ورځې حد اقل 9 ساعته خوب وکړئ، ځکه چې HGH په نامو هورمونونه د خوب په وخت کې ډېر ښه رشد کوي. دریم، په کافي اندازه پروټین مصرف کړئ. په هغه غذایي موادو کې لکه ماهي، غوښه، دال، هګۍ او دې ته ورته نورو کې چې زیات پروټین لري، د هغو په خوړلو سره ستاسو د بدن په کافي اندازه پروټین ترلاسه کولی شي. هغه نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 18 کالو پورې وي په ورځ کې باید 142 ګرامه پروټین مصرف کړي، او هغه هلکان چې عمرونه یې له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو پورې وي په ورځ کې باید 115 ګرامه پروټین مصرف کړي. څلورم، ویټامین ډي ترلاسه کول. که غواړئ چې هډوکي مو ښه رشد وکړي نو ویټامین ډي ډېر رول لوبولی شي. د ویټامین ډي د ترلاسه کولو لپاره د لمر وړانګې او ویټامین ډي لرونکي غذایي مواد لکه ماهي، شیدې او داسې نور څخه استفاده وکړئ. پنځم، رسپان بازي یا د پړو لوبه مو هیره نشي. رسپان بازي یا د رسۍ لوبه د قد د جګولو لپاره ډېر ګټور ورزش دی، ځکه له دې سره ستاسو بدن او ستاسو د بدن عضلات په ښه توګه سره صاف او سیده کیږي، او هیره مو نه وي چې په عادي حالت کې د تګ او کېناستلو په وخت کې خپل وجود سیده، خپل بدن منظم او سیده ونیسئ او تګ وکړئ او یا هم کینئ. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.